السلام علیکم، زه یم ملیار ساجد یم. تاسو ته ښه راغلاست وایم په دې هیله چې ټول روغ اوسئ. د ګوګل داسې ټپس چې تاسو به د دې نه مخکې پر هغه باندې کار نه وي کړی او یا هم د هغه په اړه به معلومات نه لرئ. نن زه تاسو ته ښیم په همدغه ویډیو کې نو که تاسو چینل نه وي سبسکرایب کړی، چینل سبسکرایب کړئ، د بیل آیکن کېکاږئ. ځو او خپل ویډیو شروع کوو. لومړنۍ چې کومه طریقه ده موږ سره هغه د لینکونو د خلاصولو ده. کله چې موږ ګوګل کې یو څه سرچ کوو نو هلته موږ سره د هغه موضوع اړوند مختلف لینکونه راځي. بعضې وخت موږ نه غواړو چې د ګوګل دغه صفحه دې بنده شي او هر لینک موږ غواړو چې په نیو ټپ کې یعنې د براوزر په نوې خانه کې خلاصه شي. چې د هغه لپاره موږ پر هغه لینک باندې رایټ کلیک کوو. رایټ کلیک کول نه وروسته اوپن وذ نیو ټپ باندې کلیک کوو. هغه موږ سره په نیو ټپ کې خلاصېږي. خو موږ کولی شو دغه سیټینګ بدل کړو او په یو کلیک سره دغه لینک په نیو ټپ کې خلاص کړو. څنګه یې کولی شو؟ زه کمپیوټر کې او ګورو. نو را به شي براوزر ته ګوګل ډاټ کام به خلاص کړئ. خلاصول نه وروسته به راشي دلته لاندې موږ سره سیټینګ په نوم اپشن دی، په دې به کلیک کړئ. بیا به راشي سرچ سیټینګ ته. له هغه نه وروسته به تاسې لاندې ښکته شئ. لاندې ښکته کېدو نه وروسته تاسو وګورئ د لیکل شوی وي ریزلټس اوپن، یعنې د ستاسو چې ریزلټ د چېرته خلاص شي. تاسې به ورته دا ټیک مارک آن کړئ. د دې مطلب دا چې هر ریزلټ چې ماته خلاص شوی د براوزر په نوې وینډو کې دې خلاصه شي. نو زه دا مو چې انتخاب کړو. له هغه نه وروسته به راشئ سیو باندې به کلیک کړئ، اوکې به یې کړئ. ستاسې چې راشي اوس دلته هره موضوع تاسې سرچ کول غواړئ. مثال د یوه اسټک سرچ کومه، انټر پرس کوم، نو تاسو ګورئ موږ سره به دلته مختلف لینکونه راځي. اوس چې زه کله په دې لینک باندې کلیک کوم نو تاسو ګورئ چې دا موږ سره په نیو ټپ کې خلاصېږي. یعنې اوس موږ ضرورت نه لرو چې هر لینک باندې رایټ کلیک کړو او رایټ کلیک کولو نه وروسته هغلته ورته اپشن انتخاب کړو. چې کله موږ سنګل کلیک کوو هغه سره زموږ دغه کوم لینک چې دی هغه په نیو ټپ کې یا په نیو وینډو کې خلاصېږي. بله خبره موږ سره د ژبې د بعضې ملګري به غواړي چې ګوګل په خپله ژبه یا د خپله مورنۍ ژبه باندې استعمال کړي. موږ کولی شو د ګوګل کومه ژبه چې ده هغه بدل کړو، په کومه ژبه کې چې موږ معلومات غواړو هماغه ژبې ته واړوو. نو د هغه لپاره به هم تاسې ګوګل خلاص کړئ. ګوګل خلاصول نه وروسته به تاسو بیا هم راشئ سیټینګ ته. سیټینګ کې به راشئ سرچ سیټینګ ته. له سرچ سیټینګ ته راتلو نه وروسته به دلته راشئ وګورئ لنګویجز په نوم باندې موږ سره یو اپشن دی، په دې به تاسې کلیک کړئ. کلیک کولو نه وروسته به تاسو سره مختلف لنګویجز راځي. تاسو کولی شئ دلته د خپلې خوښې ژبه انتخاب کړئ. مثال زه ورته پښتو انتخابوم. انتخاب نه وروسته به راشئ سیو باندې به کلیک کړئ، اوکې باندې به کلیک کړئ. اوس تاسو سره چې کوم ګوګل خلاصېږي او دلته چې تاسو څه سرچ کوئ هغه به تاسو سره پښتو کې ریزلټ درکوي. مثال درته لیکم ایوایسټک، انټر کلیک کوم نو تاسو ګورئ چې د کوم ریزلټ موږ سره دلته شو کېږي هغه موږ سره پښتو کې شو کېږي. ټول تاریخ هر څه موږ سره دلته پښتو کې شو کېږي. بل تر ټولو مهم ټپس چې هغه باید تاسو همدا اوس ترسره کړئ او دغه تغیرات په خپل موبایل کې راوړئ چې دا تاسو لپاره ډېر زیات مهم دی او ګټور تمامېدی شي. د دغه ویډیو لاندې تاسو ته کوم د سبسکرایب بټن ښکاري په هغه باندې به تاسو کلیک وکړئ. د هغه مخې ته چې کوم د نوټیفیکیشن یعنې بیل آیکن دی په هغه به کلیک کړئ او هلته به تاسو ورته آل انتخاب کړئ. دې سره به څه کېږي چې کله هم زه نوی ویډیو اپلوډ کوم نو تاسو ته به نوټیفیکیشن راځي چې ایوایسټک پښتو چینل کې نوی ویډیو اپلوډ شوی. ګورئ څونه مهم ټپ دی او تا څونه پاتې وو. مننه کول د ضرورت نشته. زو مخکې بل موږ سره فلټر دی. فلټر دا تاسو کولی شئ د خپل کورنۍ غړو لپاره یا هغه څوک چې تاسو غواړئ د هغه براوزر چې دی هغه سکیور وي یعنې غیر اخلاقي او نور خطري شیان لکه اسلحه او نور شیان د هغو مخې ته رانیشي او وینې ګوري. د هغه لپاره تاسو کولی شئ چې فلټر ولګوئ. فلټر داسې کار کوي چې کله هم ستاسې هغه شخص چې کمپیوټر ته ناست دی او هغه سرچ کوي دغسې ورډز یا دغسې لغاتونه چې ورکوي د هغه اړوند چې کوم لینکونه دي هغه فلټر کوي، د هغه ورته نشو کوي او هغه ورته هایډ کوي. له هغه نه علاوه چې کوم لینکونه د هغه ورته شو کوي. د دې تغیرات لپاره هم زو کمپیوټر ته ګورو چې څنګه کولی شو دغه سیټینګ آن کړو. نو را به شئ ګوګل ته. ګوګل ته راتلو نه وروسته به راشئ سیټینګ ته او سیټینګ ته به راشئ سرچ سیټینګ ته. له هغه نه وروسته به تاسې دلته ګورئ موږ سره لومړنی چې کوم اپشن دی سیف سرچ فلټرز په نوم باندې. دلته به تاسې دا ټرن آن سیف سرچ باندې انتخاب کړئ. له هغه وروسته به دلته راشئ او سیف باندې به کلیک کړئ، اوکې به یې کړئ. اوس چې هر څه تاسې سرچ کوئ هغه به ګوګل فلټر کوي او له هغه غیر اخلاقي سایټونه چې او یا نور مهم یا خطري شیان چې لکه بم او نور وژنې چې ویډیوګانې وي یا لینکونه وي هغه به تاسو نه هایډ کېږي او یوازې عام یا درسي مواد به تاسو ته درکول کېږي. تاسو کولی سوچ کړئ چې کله هم تاسې ګوګل کې یو څه سرچ کوئ نو هلته تاسو ته په شمار 10 لینکه درښودل کېږي یا هم 10 ریکارډه درښودل کېږي. دا تاسې کولی شئ زیات هم کړئ چې کله تاسو یو موضوع غواړئ سرچ کړئ او غواړئ چې د هغه اړوند چې کوم لینکونه دي هغه له 10 څخه زیات تاسو ته په یوه صفحه کې وښودل شي او تاسو غواړئ چې له 10 څخه ډېر وګورئ نو دا سیټینګ هم تاسو کولی شئ د ګوګل د سیټینګ له لارې چینج کړئ. د هغه لپاره هم کمپیوټر ته ځو او ګورو چې څنګه کولی شو هغه چینج کړو. نو بیا به هم راشئ ګوګل ته. ګوګل ته راتګ نه وروسته به راشئ سیټینګز ته او سیټینګز کې به راشئ سرچ سیټینګ ته. دلته تاسو ګوره ریزلټس پر پیج تاسو ته لومړی چې انتخاب دی هغه
10 دی. تاسو کولای شئ دا شل کې او یا هم کولای شئ 13 کې یا کولای شئ 40 کې. دغه نه وروسته به دلته راشئ سیو باندې به کلیک کړئ اوکې به کړئ. اوس چې تاسو ګوګل کې هر څه سرچ کوئ د هغه اړوند چې کوم لینکونه راځي هغه به تاسو ته د 10 پر ځای 40 ریکارډه شو کوي. نو تاسو ګوره ما سرچ کړو او څونه چې لاندې راځم ما ته ګوره د هغه اړوند چې څونه لینکونه دي هغه تعداد 10 څخه زیات شو یعنی مونږ 40 انتخاب کړو نو 40 لینکونه دلته موږ سره شو کوي. تاسو کولای شئ له دې نه هم اضافه کړئ او هلته چې څونه تاسو غواړئ هغه ول انتخاب کړئ. تاسو دا په یو سرچ کې هغه مره ریکارډ شو کوي او تاسو ته به وړاندې کوي. بل موږ سره اخرینه یا هم ورستنه چې کوم اپشن دی یا کوم ټپ دی هغه موږ سره د هیستوري ټپ دی. که تاسو خبر نه کله هم چې تاسو ګوګل کروم کې او یا هم هر براوزر وي هلته خپل اکاونټ ساين ان کړئ د ګوګل اکاونټ. نو کله چې تاسو ګوګل کې سرچ کوئ یا شي په اړه معلومات ګورئ ګوګل تاسو آی ډي سرچ ټریک کوي او هلته ځان سره سٹور کوي چې دا په خپل نه ډیلیټي تر څو تاسو لاړ نشئ هغه ډیلیټ نکړي او یا هم هغه تاریخونه ټاکئ چې په دونه تاریخ کې یا په دونه میاشت پس هغه د خپل ډیلیټ شي. هغه سیټینګ تاسو کولای شئ چینج کړئ چې کله پر هغه باندې وخت تیریږي هغه خپل ډیلیټ کیږي او یا هم تاسو کولای شئ مینوالي ورشئ او کوم څه چې تاسو سرچ کړئ هغه په خپل ډیلیټ کړئ. ګورو چې څنګه تر سره کولای شو. د دې لپاره به هم راشي چې ګوګل به خلاص کړئ. ګوګل خلاصول نو سره راشي ته سیټینګز ته او سیټینګز نو ورسره راشي ته سرچ هیستوري ته. سرچ هیستوري کې به تاسو ټول هغه شیان هغه لینکونه هغه عکسونه هغه ویډیوګان تاسو سرچ کړئ هغه به یو تاسو دلته شو کیږي. اوس که تاسو غواړئ چې دا ټول ډیلیټ کړئ نو تاسو کولای شئ چې ډیلیټ دلته راشي برا چې دلته ډیلیټ باندې به کلیک کړئ. ډیلیټ کلیک کول نو سره تاسو ته وایي چې د کوم وخت ریکارډ ډیلیټ کوئ لاست اور لاست ډے یا الویز. نو تاسو کولای شئ دیز نوټ انتخاب کړئ یا هم تاسو کولای شئ تاریخ ورکړئ چې د دې تاریخ څخه تر دې تاریخه پورې د باید ټول ډیلیټ شي. نیکست باندې به کلیک کړئ تاسو کوم هیستوري ده هغه به ډیلیټ شي او یا هم تاسو کولای شئ چې د هغه لپاره وخت وټاکئ چې دونه وخت پاس دی زموږ د ګوګل هیستوري چې د هغه د خپل ډیلیټ شي. تاسو کولای شئ او ټو ډیلیټ دلته اف دی په دې به کلیک کړئ او دلته تاسو کولای شئ چې ورته انتخاب کړئ. to delete activities older than 3 months. که غواړئ چې 3 میاشتې پس تاسو دغه هیستوري ډیلیټ شي نو تاسو کولای شئ لومړنی اپشن انتخاب کړئ. که غواړئ 18 میاشتې پس ډیلیټ شي نو دویم اپشن او که غواړئ چې 14 میاشتې وروسته ډیلیټ شي نو تاسو کولای شئ دا دریم اپشن ورته انتخاب کړئ. او که غواړئ چې په خپل ډیلیټ کوئ او اتومات ډیلیټ نشي تاسو کولای شئ چې همدغه اپشن ورته آن پرېږدئ او نیکست باندې کلیک کړئ او مخکې لاړ شئ. نو دا موږ سره د ګوګل اړوند هغه مهم ټکي وو کېدای چې تاسو د دې په اړه معلومات نه لرئ او یا هم تاسو لومړی ځل وي چې دا تاسو ګورئ. ضروري ده چې دغه کارونه ما تاسو ته وښودو دا یوازې په کمپیوټر کې وشي. ګوګل تاسو کولای شئ موبایل کې هم خلاص کړئ او دغه سیټینګونه په موبایل کې هم تر سره کړئ. نو تر بیا چې زه راځم تاسو په خدای سپارم. ما په دعاګانو کې یاد ساتئ. د خدای په امان.